هر هغه څوک چې هغه ته په مانځه کې خیالات او سوچونه راځي، وسوسې ورته راځي، قرت پې ګډوډ کېږي، رکعتونه پې ګډوډ کېږي، په مانځه نه پوهېږي چې یاره څومره رکعتونه مې وکړه. د داسې انسان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو بهترینه طریقه ښودلې ده. ځکه دا شکایت یو صحابي ته هم راغلی، عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله و یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي یلبسها علیه. و یا رسول الله، شیطان زما او زما د مانځه او زما د قرات په منځ کې حایل واقع کیږي، مونځ را باندې ګډوډ کوي، قرات را باندې ګډوډ کوي، اشتباه را باندې راولي، وسوسې او خیالات او سوچونه او فکرونه راته راته په مانځه کې. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وفرمایل، وی ذاک شیطان، دا شیطان دی، شیطان یقال له خنزب، او دې شیطان ته خنزب ویلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته طریقه وښودله د خلاصي. وی فاذا احسسته، کله چې دغه شان مسله تاته راشي په مانځه کې، خیالات او سوچونه او فکرونه مزد د باندې ګډوډ کېږي، قرت د باندې ګډوډ کېږي، نو درې کارونه وکړه. یو، په تعوذ بالله منه، ته د الله نه فنا وغواړه د دې شیطان نه. داسې ووایه په مانځه کې چې اعوذ بالله من خنزب، یا الله پناه غواړم په تا سره د دې خنزب شیطان نه. یو دا وکړه. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وښود چې وثل علی یسارک ثلاثا، داسې چپ طرف ته مخ واړوه معمولي شان په دې مانځه کې، او درې ځل داسې وکړه چې داسې تف تف وکړه درې ځل، بیخي لاړې مه ګزاره، خاصې هغه شکل جوړ کړه د لاړو ګزارلو. دا صحابي فرمایي ففعلت ذلک، وی دا کار ما وکړو، دغه طریقه مې وکړله، دا درې طریقې مې وکړلې. اول اعوذ بالله من خنزب، دا مې وویله. دویم، د چپ طرف ته به مې داسې مخ واړو، او دریم درې ځلې مې تخ تخ وکړو، دا کار مې وکړو. نو په اذهبه الله عني، الله رب العالمین دا مشکل زمانه ختم کړو، شیطان زمانه ختم شو، هغه وسوسې او خیالات. هر هغه څوک چې هغه په مانځه کې دا خیالات، سوچونه او فکرونه ورته راځي، بس همدغه طریقه دې کوي، په مانځه کې ولاړ دی، سوچونه وسوسې ورته شروع شولې، خیالات او فکرونه، دنیاوي سوچونه ورته رال، مونځ پې ګډوډ کېږي، قرت پې ګډوډ کېږي. نو لږ داسې اول دې ووایي چې اعوذ بالله من خنزب، دویم دې داسې چپ طرف ته معمولي مخ واړئ، او دریم درې ځل دې داسې تخ تخ وکړي، الله رب العالمین به د ده دا مشکل ختم کړي، او د ده دا مسله به الله رب العالمین د همیشه دپاره ختمه کړي، څنګه چې د دې صحابي دا ختمه کړه.